علی عباده الذین اصطفى اما بعد. مولوی صاحب نمات سلور تپوسونه کړي وو. مولوی صاحب دغه سلور واړو ته جواب په دې طریقې سره راکو. ما ته وایي چې بعض په تحیت المسجد کې نه دی بلکې د خطبې دوران کې په تحیت المسجد کې دی. حالانکه ما دیونه دغه مسلې د حکم د معلومولو په باره کې تپوس کړی چې په عامو حالاتو کې تاسو ورته څه وایي او د خطبې په دوران کې ورته څه د دواړو جواب یې رانه کړو. څلورم نمبر ده ته ما ویلو دې ته چې څوک مکروه وایي ستاسو په نظر هغه څه حکم دی. پنځم نمبر د تحیت المسجد ته خطبه ودرول مستحب دی یا سنت دی کنه څنګه چې تا روایت ذکر کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطبه ودرولې وه. مخکې دوه سوالات زما مزید د هغې جواب به غواړم. مخکې دی وایي زمونږ په باره کې وایي نه خنجر اٹھेगा نه تلوار اون سے بازو میرے ازموي. دغه درته مونږ وایو چې ستاسو دغه مونږ کتلی مونږ پیژنو. دې وجې نه خو درې څلور کاله دی زمونږ سره شیخ ریاض الله صاحب مخامخ کېنولی و نه په خپله ومنله چې د هغې ټولې ناکامیانو مونږ په سر ډچ واخیستی نه درله پنجاب نه راولو. یعنې خیبر پښتونخوا کې ختم شوي وو د دغه ځوانانو مقابلې ته. دغه مولوي صاحب هم د ورځې درې ویډیوګانې یو هم هغه بهر کېنولی دی امین الله صاحب دغه د ورځې پنځه ویډیو. نن قسم دی په هغوی کې دا جرأت نشته دی چې د علماء دیوبند بچو د اناپو بچو مخې ته کښېني پنجاب سے آئے پنجاب سے آئے. هغه درې ورځې بعد څه په بیرتونو. څلورم نمبر دی وایي مونږ چې ورته حواله پیش کړه چې تاسو په نظر تاسو تکفیر کوئ خارجیت په لار رواني نو مونږ ته وایي تاسو پلان کې ته یهودي ایجنټ نه دی ویلی. آیا په یهودي ایجنټ ویلو سره یو سړی کافر شو؟ دې غریب کې دغومره په هم نشته دی. یو سړی د چا لپاره کار کوي بلې سره دغه تکبیر لازم شو. پنځم نمبر دی ما ته وایي د پاکستان د قانون په باره کې څه وی نو د پاکستان قانون ته زه اسلامي نه ویم خو د دې سره دا لازم نه دي چې دغه حکمرانان کافر شو. ورنه د ټولو نه اولنی کافر بیا شیخ امین الله دی. دغه نظام لاندې دلته هغه هم ژوند تېروي. شپږم نمبر او تاسو غټ کافر یې بې خپل اصولو مطابق خبرې ډېرې دي زما خپل دلایل پاتې کېږي. شپږم نمبر دی وایي دلیل د ستاسو دلایل څلور دي. د مقلد دلیل صرف د امام قول وي. مولوي صاحب یو په اعتبار د استدلال او استنباط سره دي یو په اعتبار د منلو سره دي. په اعتبار د منلو سره د څلور واړه د مقلد مجتهد دواړو دپاره دلایل دي اصول دي. په اعتبار د استنباط سره دا د مجتهد دپاره دلایل دي د مقلد دپاره دلایل نه دي. لہٰذا دغه غلط فهمي لرې کا. ما ته بیا وایي د مجاهد مقلد شوي نو ما خو د هغه نه تفسیر پیش کوی د چا نه تفسیر پیش کول د هغه مقلد کېدل دي. سبحان الله دغومره پته. اووم نمبر دی وایي د قرآن د حکم عام دی او تاسو یې په خبرې روایت سره تخصیص کوئ که ما تخصیص نه دی کړی. د دې په باره کې ما پیش کړه چې نزلت فی الصلات د خطبې په باره کې او د منځ په باره کې نازل شوی دی خو مولوي صاحب په دغه څیزونو باندې نه پوهېږي. اتم نمبر دی وایي تاسو چې کومه قاعده پیش کړه هغه غلطه والن کې بنا العام علی الخاص هغه وایي بنا د خاص په عام باندې د عام په خاص باندې په خاص بنیاد په عام باندې د عام بنیاد په خاص باندې. خو ته پته نه لګي عقل دې کار نه کوي که نظر دې کار نه کوي لږ بیا ور باندې نظر واچوه. دې مخکې بیا بله خبره کوي بخاری روایت باندې جرح ما یادوي نو دا جرح خو ما نه ده کړې. ما خو د امام داري قطني رحمه الله نه کتاب پیش کو. ته قرآن کې دا وښایي یا په حدیث کې دا وښایي چې په بخاري باندې جرح نشي کېدی هغه معصوم دی هغه څه ورته نبي دی نعوذ بالله د هغه باندې خبره نشي کېدی. بل دا ستاسو خپل مولا دی تحقیق اصلاحي و علم مقالات حافظ زبیر علیزی صاحب د دې صفحه نمبر 150 تا دی وایي جیسا کہ البانی صاحب نے اپنی آخری دور میں بھی سلسلہ ضعیفہ کی 14ویں جلد میں صحیح بخاری کی کئی احادیث کو ضعیف و منکر قرار دیا اور ارشاد اللہ وسلم کے فاضل بھائی محمد خبیت احمد فیصل آبادی نے صحیح مسلم کی ایک حدیث پر حملے کرنے کے بعد لکھا دغرنگی په صفحه نمبر 151 باندې بخاری کې وایي ضعیف روایت ټول نه اولني بدعتیان تاسو یې دا والا. دغرنگی مخکې دی وایي د امام داري قطني رحمه الله جواب حافظ ابن حجر کړی سبحان الله. د 70 زره پاره دلته راغلی سره دې ټولو څیزونو جوابات هم شوي دي پوره کتابونه پرې لیکلی شوي دي. زه دا جواب چې دې جوابات شوي دي کتابونه لیکلی شوي خبره ختمه. دا هم جواب دی بړه تاسو د پنجاب دی ته وراسره یې لرو ستا په ځای باندې خو چې هغه دغه بل یو عبیر الله کېنولی وی ستا نه به یې لږ ښه څه ویلې وی. بل دی د ابو سعید خود او دا د حافظ ابن حجر رحمه الله باره کې مقالات شاغب دفاع حدیث پر تحقیق مضامین کا نادر مجموعہ دا ستاسو یو غیر مقلد صفحہ 160 باندې لکھی. حافظ ابن حجر نے کافی حد تک اس بات کا خیال رکھا کہ وہ اس کتاب کی ترجمانی کا حق ادا کر سکے لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے بلکہ اشعریت و شافعیت اور تقلید کے راہ میں وہ بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکے. ستا بنس کو مشرک کافر دے تو مشرک کافر قول پیش کے مخ ادھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت پیش کو. مولوی صاحب اول خو ستاسو بنظ موقوفات صحابه حجت نه ما درته اول پیش کړي ویلي وو په دې باندې لس 12 حوالې ستاسو پیش کولی شم تفصیل ته نظم ټیب را نزي. دویم نمبر د مولوي صاحب
دا مروانی بدعت نه و بلکې دغه د قرآن مجید د آیات نه د مرفوع احادیثونه د خلفای راشدین اقوال ان شاء الله ولې زه پیش کوم تفصیل سره مې راوړي دي جلدی مه کوئ ان شاء الله خبرې مخې ته راشي چې دا د فهم د خلفای راشدین او د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین نه ماخوذ و. دغه حکم. دویم نمبر د ظالم بادشاهانو په دور کې د سلفو په منځ کې دا مسله زیر بحث راغلی وه چې امام د خطبې په امام د خطبې ذکر خطبه کې ذکر پرېږدي او غیر متعلق خبرې شروع کړي نو آیا استعمال لازم ده که نه؟ نو د بعضې اکابرو سلفو رایې دا وه چې امام د ذکر نه خارج شو استماع صرف د ذکر لازمه ده نه د غیر متعلق خبرو ځکه چې په دغه وخت کې د خطبې احترام باقي پاتې نه شو. لکه حجاج خطبه بیانوله مصنف عبدالرزاق جلد 3 صفحه 226 او امام شابی رحم الله ابو برده خبرې کولې دی ویله د غیر متعلق درنه چا تپوس وکړو ورته ویل خطبې ته غوږ کېږده هغې ورته ویل ما ته خطبې په دوران کې ذکر ته غوږ ایښودو حکم شوی غیر متعلق خبرو حکم ته غوږ ایښودو نه دی شوی. دغه رنګ مسلم ابن ابي شيبه جلد 4 صفحه 107 کې دویمه واقعه د ابراهیم نخعي سعید ابن جبیر ده. حجاج خطبه ورکوله دیو خبرې کولې ویل موږ ته غیر متعلق خبرو ته غوږ ایښودو حکم نشته دی پاسې 2 رکعته مونځ یې وکړو نو هغه په هغه دوران کې ابو سعید خدري رضی الله خبره دغه تعامه مه راخله. دریم نمبر د مخکې د حضرت سلیک رضی الله عنه واقعه ذکر کړله چې کوم ما ویلو چې دغه روایت چې کوم د جابر رضی الله دی پیش کړي ما مخکې جوابات د استدلال نه وکړله دا همدغه واقعه د سلیک غطفاني. اول نمبر مولوی صاحب دا استدلال د بشماره مرفوع روایتو د قرآن د نص او د خلفای راشدینو د جمهور صحابه کرامو تابعینو د هغوی د عمل نه خلاف دی د هغوی د فهم نه خلاف دی زه وروسته پیش کوم. دا خو نشي کېدی چې یو روایت د صحابه کرامو خلفای راشدینو مخې ته راغلی وي هغوی د قصدن د دې مخالفت کوي د هغوی د دیانت نه اعتماد اوچتي کړي. دویم نمبر خلفای راشدینو مونږ ته هغه زموږ نه زیات د سنتو متبع حدیثو د دې ټولو دلایلو پیش نظر دا حکم عام نه دی بلکې صرف د هغوی دپاره دی دا یو خصوصي او استثنایي حکم دی ځکه چې د صحابه کرامو متعدد داسې وقات پیش راغلي دي چې دیو د خطبې په دوران کې راغلي او حاضر شوي مګر نبي علیه صلات وسلام هغوی ته د تحیت المسجد ادا کولو حکم نه وکړی لکه دا بخاري شریف دی قدیمي چاپ جلد 1 صفحه 137 باب الاستسقاء فی المسجد الجامع. دلته یو صحابي راغی انه سمع انس بن مالك يذكر ان رجلا دخل يوم الجمعه من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كان جی وکي دوا دخل يوم الجمعه داخل شو په ورځ د جمعې باندې من بابن د هغه دروازې نه کانا چې وه هغه وجاه المنبر طرف د منبر ته ورسول الله وسلم قائم نبی سلم ولاړو یخطب خطبه ورکوله نبی علیہ السلام ولاړو خطبه ویلا فاستقبل رسول الله وسلم مخامخ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاستقبل رسول الله وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل الله رسول قحط سالیدار سهلاک شو فد الله ایغیثنا د الله نه دعا وکړه په موږ باندې باران ووري قال فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم یدیه فقال اللهم اسقنا دعا شروع کړه دې ثابت د خطبه په دوران کې تحیت المسجد حکم نه کوي نه هغه کړی دي دا بخاری شریف. دویم نمبر دغه ابو داود شریف جلد 1 صفحه 163 کې دیم روایت نقل کوي یو ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کو اجلسوا کې نه په خپل ځای فسمع ذلك ابن مسعود انده حکم ابن مسعود واردو فجلس على باب المسجد د دروازې د مسجد کې کېناستو فرآه رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام هغه وکړو فقال تعال والراشه ای عبد الله ابن مسعود د 2 رکعات حکم ورته نه کوي. دغه رنګي ابو داود کې دریم روایت هم دی یو صحابي راغی نبی علیہ الصلوۃ خطبې دوران کې وسلم ورته کېنه اجلس فقط ازیت کېنه تا خلکو ته تکلیف ورکو جلد 1 صفحه نمبر 167 وم نمبر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ناستې نه بعد او فرمایل چې 2 رکعات حکم وکا الان کې د ناستې نه بعد بل اتفاق تحیت المسجد ساقطیږي دلته سلیک غطفانی اگر ناستې راغی نه پس ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی پاسا او وکا دغه مسلم شریف روایت مسلم جلد 1 صفحه 287 دغه رنګ پنځم جواب سلیک رزنو ډیر غریب او قابل رحم رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو تر د متعلق د صدقې ترغیب ورکو څنګه چې هغه په روایت کې په خپل الفاظ رااله حاضرینو خپل زیاتی کپړې وایسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه 2 کپړې د تور کړې نسائی جلد 1 صفحه 225 دا ټول امور په دې واقع پیش دا ټول امور د خطبه په دوران کې پیش راغله یعنی خطبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بند کړه صحابو تر چندي ترغیب ورکو صحابه کرامو کپړې پیشته نبی علیہ السلام ته دا ټول د خطبه د معمولاتو نه خلاف دي لہذا دا په خصوصیت باندې عمل دي. شپږم نمبر کچرته خطبه په دوران کې 2 رکعات سنت دي نو بیا خو په دې روایت کې دام دي چې نبی علیہ السلام خطبه ایثار کړله لکه داری قطنی صفحه 365 دا زما سره روایت دی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام قم فرکع رکعتین والپاس دو رکعتوں کو وامسک عن الخطبۃ حتی فرغ من صلاتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام منسو خطبه ودرول نو بیا تاسو خطبه راغی پر نو ودروي او بیا راغر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاندو تل کداري خود نگی راځي. وم نمبر جواب هر کس تخبل ځان په نبی علیہ السلام باندې قیاس کول جایز نری ځکه چې د نبی علیہ السلام حکم منل واجب دي او چې نبی علیہ السلام هغه ته حکم د 2 رکعات حکم کو نو هغه په عین خطبه کې دغه تعمیل پاغه باندې واجب لہذا په دغه وخت کې دغه استماع د وجوب حکم ساقط شو نو د نور خلکو لپاره دا جایز نه چې واجب پرېږدي او مستحب کې ولګيږي. تو فرمایا ارکع رکعتین ولا تعودون لمثل هذا. ابن حبان فتح الباری جلد 2 صفحہ نمبر 218. جی پیش کو وورد ايضا ما يؤكد الخصوصية وهو قوله صلى الله عليه وسلم لسليك في آخر الحديث ولا تعودون لمثل هذا. دا واخلا رواه ابن حبان دور کورلا. نهم نمبر غیر مقلدین دی نهم نمبر د خطبه په دوران کې منځ او د خبرو ممانعت بعد کې شوی دی. د خلفای راشدین د صحابه ممانعت هم په دغه وجه نه شوی ځکه چې هغوی کله چې اکابر صحابه د روایت په مقابله کې دغه نصوص باندې عمل کوي په کومو کې چې خطبه په دوران کې خبرو د منځ ممانعت دی پس دا روایت متروک العمل شو لہذا په جواب کې پیش کول جایز نه دی. نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد بھائی محترم ندیم صاحب میری طرف ایک منٹ آپ صرف اور صرف ایک روایت پیش کر دیں صرف اور صرف ایک روایت جس میں یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی باہر سے مسجد میں آئے امام خطبہ دیتا ہو تو وہ تحیت المسجد 2 رکعتیں نہ پڑھے. بس بات اگر آپ کہتے ہیں آپ کے پاس روایت ہے تو لو یہ میں مائک دیتا ہوں اپنی ٹرم بھی چھوڑتا ہوں آپ ایسی روایت پیش کر دو کہ جس میں یہ ہو کہ جب امام آئے خطبہ دے رہا ہو کوئی باہر سے آئے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے بغیر بیٹھے. یہ روایت پیش کر دو بات یہیں پہ ختم. ایک روایت ایسی پیش کرو کہ جس میں یہ ہو کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو کوئی باہر سے آئے تو وہ تحیت المسجد نہ پڑھے بیٹھ جائے. ایک روایت پیش کر دو. دوسری بات انہوں نے جو روایات پیش کی ان کا حال سنیں. انہوں نے دار قطنی سے جو روایت پیش کی یہ کتاب وہ ہے جو انہوں نے ان سے لیا ہم نے کتاب اسی کتاب کو تھوڑا سا آگے پڑھ کے دیکھو. سنن دار قطنی نے امام دار قطنی نے اس روایت پر جرح کی ہے. امام دار قطنی کہتے ہیں راوی کو وہم ہوا ہے. یہ آپ نے جو روایت پیش کی دار قطنی کی ضعیف نکالو صفحہ جو آپ نے پیش کیا اس میں یہ لکھا ہوا ہے وہم ہے مرسل ہے روایت حجت نہیں. دوسری بات ابن حبان کی روایت پیش کی. ابن حبان کی روایت انہوں نے کہاں سے پیش کی فتح الباری سے. فتح الباری والے نے اس پر جرح کی ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر ایک راوی ہے ایوب بن نحیک. پکڑاؤ مجھے یہ پکڑاؤ جی یہ اس کے اندر ایوب بن نحیک وہو متروک ضعفہ جماع. ابن حجر کی آپ بات کرتے ہیں نا لے ابن حجر نے اس کو ضعیف کہا ہوا ہے. جس فتح الباری سے آپ نے روایت پیش کی وہ روایت ضعیف. تیسری بات آپ نے ابھی تک اپنے موضوع پر روایت پیش ہی نہیں کی. دیکھو ایک مسئلہ اتفاقی ہے اور ایک اختلافی ہے. ایک بندہ امام کا خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد میں آ چکا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ جب امام خطبہ شروع کرے امام کے خطبے کے ساتھ ہی وہ بیٹھ جائے اس کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں. ایک حکم مسئلہ یہ ہے امام خطبہ شروع کر چکا ہے ایک بندہ باہر سے آیا وہ کیا کرے اس میں اختلاف ہے. آپ وہ روایت پیش کریں کہ جس میں یہ صراحت ہو کہ خطبے کے دوران وہ باہر سے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 رکعتیں نہ پڑھ بیٹھ جا. اور اگلی بات سب سے اہم ترین بات آپ نے کہا جی آپ نے مسکین سلیک والی روایت کی تعویل کی کہ اللہ کے نبی نے اس کو اس لیے کہا تھا کہ تو 2 رکعتیں پڑھ تاکہ لوگ اس پہ صدقہ کریں. میں نے نسائی کی روایت پیش کی 3 جمعے آپ نے اس کو حکم دیا. 3 جمعے پہلے جمعے میں دوسرے جمعے میں تیسرے جمعے میں جبکہ کیا 3 جمعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کپڑے منگوانے کے لیے صدقے کے لیے لوگوں کو کہتے رہے. صدقہ کرنا ایک الگ حکم ہے. صدقے کی ترغیب دلانے سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھنا جائز نہیں ہے. اور خطبہ سننا آپ کے نزدیک خطبے کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا آپ نے کہا مکروہ ہے. کیا مکروہ وقت میں نماز ہو سکتی ہے اس کا جواب دیجئے. مکروہ وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. فقہ حنفی کے مطابق مکروہ اوقات میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اگر پڑھی جا سکتی ہے تو 2 اپنی فقہ حنفی کے خلاف فتویٰ 2 تاکہ پتہ چلے. تو اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ صحابی جب بیٹھ گیا جلوس سے تحیت المسجد ساکت ہو جاتے ہیں.
بھائی جلوس سے تحیت المسجد اس کے لیے ساکت ہوتا ہے جس کو مسئلے کا علم ہو. جو جاہل ہے یا ناسی ہے، جو جاہل ہے یا ناسی ہے، بھولنے والا ہے، اس کو تلقین کی جائے گی کہ بھائی تو اٹھ کے پڑھ، کیونکہ وہ بھول چکا ہے، وہ بھول چکا ہے. اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اس کو تلقین کی جائے. جاہل ایک مسئلے کا اس کو علم نہیں ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کو تلقین کی جائے گی کہ یہ کام، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے. اور اسی لیے لائیں جی اگلی روایت لائیں. یہ 7 نمبر روایت، یہ میرے ہاتھ کے اندر صحیح بخاری ہے. پھر انہوں نے ایک بات یہ بھی کی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اس کو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن اور حدیث کی بات تو نہیں ہے، اور خود انہوں نے ہم سے یہ بات کہی کہ چلو تحت عدیم خطبہ روک کر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روکا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ خطبہ روکنے کا جو آپ نے دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح سری روایت سے پیش کرو، آپ نے خطبہ روکا ہو. آپ نے جو روایت پیش کی وہ ضعیف، ہم نے اس پر اسی کتاب سے جرح کی جو آپ نے پیش کی تھی. پھر آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ خلفائے راشدین اور صحابہ کا آپ نام لے رہے ہیں، کوئی ایک صحابی یا خلیفہ راشد سے بسند صحیح ثابت کریں. انہوں نے کہا ہو کہ جب کوئی باہر سے آئے، امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے بیٹھ جائے. دیکھیں ندیم صاحب مسئلے کو سمجھیں، اختلاف اس نوعیت میں ہے. عام طور پر مطلق تحیت المسجد ہمارا موضوع نہیں ہے. اب حدیث دلیل نمبر 6، امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث ذکر کی، جاء رجل من نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس. ایک آدمی آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا. قال اصلیت یا فلان، اے فلانا کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ فقال اللہ، اس سے کہا نہیں. قال قم فرکع، آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتیں پڑھو. 7ویں دلیل، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں داخل رجل یوم الجمعہ، ایک آدمی جمعے کے دن داخل ہوا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی ہے، بس اتنی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فقال اصلیت، کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ قال اللہ. قال قم فصلی رکعتین، یہاں پر روایت ختم ہے. کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتیں پڑھو. 7، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں دلیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبہ فقال اذا جاء احدکم یوم الجمعہ، جب کوئی تم میں سے جمعے کے دن آئے، وقد خرج الامام فلیصلی رکعتین اذا جاء، جب کوئی آئے اور امام نکل چکا ہو وہ 2 رکعتیں پڑھے. میری ہر دلیل اپنے خاص دعوے کے مطابق ہے. آپ نے ابھی تک ایک بھی دلیل اپنے دعوے کے مطابق پیش نہیں کی. 9 نمبر دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ اذ جاء رجل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلیت، آپ نے فرمایا کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ قال لا، اس سے کہا نہیں. قال فقم فرکع، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھو. آپ نے جو روایت پیش کی استسقاء والی کہ جو صحابی آیا اس نے کہا اللہ کے رسول استسقاء دعا کیجئے، بھائی وہاں پر اس کے بیٹھنے کا ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں. اور عدم ذکر عدم دلیل کو مستلزم نہیں ہے. وہ دلیل پیش کرو جس میں یہ ہو کہ 2 رکعتیں پڑھنے سے روکا، 2 رکعتیں پڑھنے کی اجازت نہیں دی. اور میرے جواب دعویٰ پر غور کرو، میں نے کہا 2 رکعتیں پڑھنا جائز ہے، جائز ہے، ہمارے نزدیک جائز ہے. ٹھیک ہے، اس میں العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. آپ نے روایت پیش کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی آیا، اس کو کہا اجلس فقد آذیتا، بیٹھ جا تو نے تکلیف دی ہے. اس میں کیا دلیل ہے کہ وہ پیچھے سے 2 رکعتیں مسجد کے پچھلے کونے میں نہیں پڑھ کے آیا تھا؟ احتمال موجود ہے کہ اس نے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی، خطبہ سننے کے لیے قریب آیا. اور آپ کا قاعدہ ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اور اسی طرح آپ نے پیش کی عبداللہ بن مسعود والی روایت کہ عبداللہ بن مسعود وہاں پر بیٹھ گئے. کیا یہ دلیل ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تحیت المسجد نہیں پڑھے؟ ممکن ہے وہ تحیت المسجد پڑھ کے آگے آنا چاہتے ہوں، آپ نے کہا عبداللہ بیٹھ جاؤ، وہاں پر بیٹھ گئے. مولانا ایک روایت پیش کریں، ایک ایسی روایت پیش مت کریں، آپ کو اس کا فائدہ نہیں. آپ اپنا ٹائم تو پاس کریں گے، 10 منٹ کی ٹرم تو پوری کریں گے، لیکن ایک روایت خدا را ایک روایت پیش کرو جس میں یہ ہو جب کوئی مسجد میں آئے، امام خطبہ دے رہا ہو تو وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے. ایک روایت. اور اب تک آپ نے ایک ایسی روایت پیش نہیں کی، جبکہ جھگڑا خاص کے اندر ہے، موضوع خاص ہے. آپ دلیل خاص پیش کرو اور دلائل بھی خاص لے کر آؤ. یہ 10ویں دلیل نمبر 10، یہ میرے پاس صحیح سنن ابن ماجہ ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دخل سلیک الغطفانی المسجد، سلیک غطفانی مسجد میں آئے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ روکا نہیں، یخطب
خطبہ دے رہے تھے. فقال اصلیت, آپ نے فرمایا کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ قال لا, انہوں نے کہا نہیں. قال فصلی رکعتین, 2 رکعتیں پڑھو. سلیکن الغطفانی, اور گرامر نہیں پڑھی, سلیکن الغطفانی اور تنوین ہے اور نون کتنی ہے, نون کتنی. ہاں ٹھہرو 1 منٹ ٹھہرو, انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عبارت پڑھی غلط, میں نے ٹھیک کروائی. کانا وجاہو پڑھا, حالانکہ وہ کانا کی خبر ہے, اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا اسم ہے کانا کا. وجاہا منصوب پڑھنا تھا, میں نے تصحیح کروائی. ہاں بین اسنین, یہ وہ الف جو ہے نا حمزہ وصلی ہے, قطعی نہیں, بین اثنین. عبارت پر نہ آؤ وگرنہ کامبٹ یاد کروا دوں گا اللہ کی توفیق سے. اور کہتے ہیں مناظرے کے لیے نہیں آئے, ہر جگہ پہ شرط لگائی کہ پشتو پشتو پشتو. یہ کس کے ڈر سے شرط تھی؟ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے اللہ کی توفیق سے. اور سنیے, یہ میرے ہاتھ کے اندر سنن ابو داؤد 11 نمبر دلیل. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجلا جاء یوم الجمعہ, ایک آدمی جمعے کے دن آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. میری ہر دلیل, اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے, آدمی باہر سے آیا, اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے, آپ نے ایک بھی دلیل ایسی پیش نہیں کی. فقال یا فلان, اے فلان, صلیتا؟ قال اللہ. قال قم فرکع, کھڑے ہو جا 2 رکعتیں پڑھو. دلیل نمبر 12, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے رہے تھے, ایک آدمی آیا, فقال صلیت شیئا, تو نے کچھ پڑھا؟ قال لا. قال صلی رکعتین تجوز فیہما, 2 رکعتیں پڑھو اور اس میں کچھ اختصار کرو. دلیل نمبر 13, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, ثم اقبل علی الناس, پھر آپ لوگوں پر متوجہ ہوئے. آپ نے سلیق والے معاملے میں فرمایا اذا جاء احدکم, عام حکم کر دیا. آپ کہتے ہو نا قضیہ خاص ہے, یاد رکھو خاص الخصوصیت لا تثبت الا بدلیل. اس طرح تو ہر حدیث کا کوئی نہ کوئی سبب ہے, ہر آیت کا کوئی نہ کوئی سبب ہے, ہر آیت خاص ہو گئی, ہر حدیث خاص ہو گئی. اللہ کے نبی نے اس حکم کا سبب ایک خاص شخص سلیق بنا, لیکن اس کے بعد آپ نے عمومی حکم جاری کر دیا. پھر آپ نے ایک غلط دعویٰ کیا کہ اذا قرئ القرآن, اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ ہاں ہماری باتیں ذرا لمبی لگتی ہیں. اذا قرئ القرآن, آپ نے فرمایا کہ اذا قرئ القرآن جو ہے نا, قرئ القرآن, ان ندیم بھائی نے کہا کہ قرئ القرآن نے اس کو منسوخ کر دیا. بھائی ہواؤں میں تیر نہ چلاؤ, الحمدللہ اہل حدیث کے بچوں کے سامنے بیٹھے ہو, دلیل کے بغیر بات نہیں چلے گی. آپ یہ تو سورہ اعراف کی آخری آیات میں سے جو مکی ہے, یہ آخر میں کیسے نازل ہوئی, آپ کو اتنا ہی نہیں پتہ. اور اگلی بات, آپ کہتے ہو کہ یہ اس نے سب کو منسوخ کر دیا. بخاری کے اندر روایت موجود ہے, صحابہ کہتے ہیں ہم جب مدینے میں تھے ہم آپس میں بات کر لیا کرتے تھے, آپس میں بات کر لیا کرتے تھے. فنزلت فقوموا للہ قانتین, اس نے آیت کو کلام کو منسوخ کیا. اذا قرئ القرآن نے تو عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد, مامخ کی د سلیق رضی اللہ تعالیٰ د واقعینا داغه روایت نه جوابات شروع کړي, کوم چې مولوی صاحب بار بار پیش کوي. مولوی صاحب صرف په یو روایت باندې راغی, وای دغه ما چې صرف چې آینده دغه سیمه کوه هغه باندې جرح وکړه, هغه جرح هم مبهم دارقطنی حواله پیش نکړه, فتح الباری بس هغه لیکلی دی, هغه لیکلی کتاب پیش کو, هغه تفصیلی پیش کړي ان شاء الله ولې به باقي تفصیل وکړو. دویم نمبر, ما لس جوابات نور کړي, هغه ټول په دغه سیمه دی باندې هضم کړه. یو لسم نمبر, زما یو لسم نمبر جواب تحیت المسجد منځ کول مستحب دی او د خطبه په دوران کې خاموش کېدل واجب دی. آیا د مستحباتو لپاره واجب پر تر کول ستاسو په نسبت باندې لازم دی, ستاسو په نسبت جایز دی؟ دغه رنګې هغه یولس جوابات زماره طرف نه په دغه موضوع باندې رااله. هغه روایت یولس جوابات ما کړي وو, هغه ټول هضم کړله, صرف په یو روایت باندې راغی, هغه هم دقسې وخړو, حواله یې پیش نه کړله. بیا ما ته یو روایت پیش کا, ما د بخاري شریف د باب الاستسقاء نه روایت پیش کو. دویم نمبر د ابن مسعود روایت مې پیش کو چې هغه راغی په دروازه کې دی, هغه کېناستو, نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کېنه په خپل ردن نشه ابن مسعود, هغه راغی کېناستو. صریح روایت ته اوس باقي هم احتمالات پیش کې, ممکنات پیش کې. دریم نمبر روایت ما صحابي پیش کو دی, ممکن دار مولوی صاحب دار ممکنات خبرې نه دی روایت صریح پیش کا. څلورم نمبر دی ما ته وای تا تعویل لو کو فلا وکړه, مولوی صاحب تعویل مې نه دی کړی, ته چې کم روایت تا پیش کو د نسائی په حوالې سره, هغې کې په خپل الفاظ موجود دي چې هغه انتهایي په بد صورت کې راغی, په بد حالت کې راغی, رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې لپاره چانده وکړم, دغه روایت کلاو کې پکې موجود دي. شپږم نمبر,
د هغه یو روایت بار بار پیش کړي نمبر فلا فلا دغه ما جوابات کړي دي مولوی صاحب هغه تبار صرف ثواب به درته ملاویږي د روایت الفاظ یو استاد اور باندې نه ثابتېږي ما یولس جوابات دغه ذکر کړي دي وم نمبر دی وی ممکن د ابن مسعود هغه ما مخکې سره ممکناتو خبرې نه دي بیا ما ورته ویل چې مولوی صاحب فاعل مرفوع وي مجرور نه وي په هغې باندې سړی غوسه شو الان کې الحمدلله ما چې کوم عبارت ویله دغه مې صحیح ویله دی صرف په دغه سره خوا دې خوا سره ستا خبره نه دغه کېږي ما مخکې دریم نمبر روایت د زما سره ابن خزیمه د دې صفحه نمبر 288 همدغه روایت دی یو کس راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ثم جاء الى المسجد ولم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء الله ويركع ثم انصت اذا خرج امامه بیا خاموش و کله چې امام راووتو حتى يصلي كانت نشيب هغه کفاره لما بينه وبين الجمعه التي كانت قبلها مولوی صاحب دا زما سره په دغه کې څلورم نمبر دلیل دی من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج إلى المسجد فيركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا دا کستاو شي ولم يؤذي تشب شکنه ولم يؤذي أحدا نو چاته تکلیف ورنکو ثم انصت بیا خاموش اذا خرج امامه حتى يصلي کله چې امام راووتو د تر دې پورې چې امام د هر سنه فارغ شو د هغې پورې د خاموش شو د خطبې دغه پورې دا زما سره مولوی شپږم نمبر دلیل دی دا زما سره معجم الکبیر عن ابي ايوب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجمعه من اغتسل ومس من طيب كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى ياتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس وانصت خاموش اذا خرج الامام کله چې امام راووتلو خطبه لپاره فلم يتكلم غفر له ما بينه الى اخره مولوی صاحب دا زما سره دلیل نمبر دا زما سره مولوی صاحب دلیل طحاوی شریف د دې صفحه دلیل نمبر 5 عن ابي هريره رضی الله عنه روایت تم دغه امام طحاوی رحمه الله په خپل سند سره قال من اغتسل يوم الجمعه واستنى ومس من طيب كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى ياتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس ثم ركع ما شاء يركع وانصت اذا خرج الامام د خاموش او کله چې امام راووتو دا مولوی صاحب زما سره شپږم روایت د ابو هريره رضی الله تعالی د ابو سعید ابو هريره رضی الله تعالی دا مولوی صاحب مسند د امام احمد بن حنبل رحمه الله صفحه نمبر 224 من اغتسل يوم الجمعه واستاك ومس من طيب كان عنده ولبس من احسن ثيابه ثم خرج حتى ياتي المسجد فلم يتخطى رقاب الناس حتى ركع ما شاء ايركع ثم انصت اذا خرج الامام روته خاموش دا مولوی صاحب زما سره وم نمبر دلیل دی شعب الایمان دغه رنګ دیم دغه روایت په صفحه نمبر 89 باندې نقل کړي دغه رنګ مولوی صاحب زما سره اتم نمبر دلیل دی مسند الشافعی د دې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 497 دیم دغه روایت پیش کړي دغه رنګ معرفت السنن والآثار د دې جلد نمبر 2 دی صفحه نمبر 501 د صفحه نمبر 500 دی ام دغه روایت ان ابي هريره ان رسول الله قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا قلت لصاحبك انصت کله چې د خطبه په دوران کې وکستوي چوب شول امام یخطب او حال دا چې امام خطبه ورکوي فقط لغوت تا لغو کار وکړو یعنی نهي عن المنکر چې دا لازم دی واجب دی لیکن د خطبه په دوران کې دغه نشي کولای نو په مستحبات نوافل هغه په طریقې اولا سره نشي کولای دغه رنګ مولوی صاحب زما سره دا مسند الشافعي دلیل نمبر 7 د دې صفحه نمبر 479 دیم فرمایي ان ابي هريره قال قال رسول الله اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد په هر دروازه د مسجد باندې فرشتي ناشتي یكتبون الناس على منازلهم د لیکي الاول فالاول کم چې راځي اول بیا پاغي پسې بیا پیدا خرج الامام کله چې امام روزي نو صحیفه غونډي کی او بیا خطبه ته وکړي دغه رنګ مولوی صاحب د زما سره مسند د امام احمد بن حنبل ترتیب سره راکوي دغه رنګ مولوی صاحب دا زما سره دلیل نمبر 15 مسند احمد جلد نمبر 9 صفحه نمبر 199 عن ابي امامه مولوی صاحب شمار خپل ویډیو راوړو به ورته کېنه ان شاء الله العزیز روایت در حدثني ابو غارب عن ابي محمد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد الملائكه يوم الجمعه على ابواب المسجد فرشتي د جمعات په دروازو باندې کې ما او صحب هغه سره صحیفه وی یكتبون الناس فاذا خرج الامام کله چې امام روزي تو یتی صحب نو صحیفه غونډ کړي شي قلت یا با صحیفه غونډ کړي شي اوس د دینه پس کې سګمونز کې سوک تسبیحات یا غن لیکل کېږي دا زما سره مولوی صاحب دلیل نمبر دلیل مسند ابی اعلی مولوی صاحب دلیل نمبر 11 مخکې زما دلیل نمبر 10 مولوی صاحب 15 کې هغه ځکه دلیل نمبر 11 مسند ابی اعلی جلد 8 صفحه نمبر 618 روایت
روایت اګور صبر کو پرون ویلو چې سبقت لسانی وشي بیا بدغه نه کو پرون دی ویلو خیر ده خیر ده سبقت لسانی عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت لسانی وشو کنه ما طلعت الشمس وما غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة وما من دابة إلا تفزع ليوم الجمعة إلا هذين السقرين من الجن والإنس على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان من جاء الأول فالأول كرجل قرب بدرة وكرجل قرب بقرة وكرجل قرب شاة وكرجل قرب دجاجة أو طائر إذا خرج الإمام جلست الملائكة كلچ إمام روزي خطبه پارا نو پرشتي کینی فاستمعوا الذکر اغویم وکی دی ذکر ته خطبه تا وتویت الصحف اغوی صحف اغوی صحیفه غونډي کې بیا راغی نه روز د خطبه نه ویل کی دغرنګ مولوی صاحب هغه نه روز ته بیا مونږ مزداسونه نشته دلیل نمبر 12 معجم الکبیر جلد 4 صفحه نمبر 134 ابي عمر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم توباس الملائکه یوم الجمعه فرشتي لګل شي په ورځ د جمعې باندې الى ابواب المسجد دروازو د مسجد تفیکتبون الاول فالاول فاذا صعد الامام على المنبر تویت الصحف چې امام منبر تراشي خطبه لپاره صحیفه راغونډ شو دین پس مونږ تسبیحات یو سیز نشلی کله کړي دا مونږ چې مخ کی زما سره دلیل نمبر 12 ده دلیل نمبر 13 ده دغرنګي دا زما سره کتاب د معجم الکبیر صفحه نمبر 237 هم دغه روایت نقل کوي ان النبي صلی الله علیه وسلم قال ان الملائکه لا يقومون يوم الجمعه على ابواب المسجد معهم صحف يكتبون الناس حتى اذا خرج الامام تویت الصحف فرشته هغه صحیفه غونډ کله شی بیا راغی نورستر چا دغه نه لیکل کی دا دلیل نمبر 14 مسلم جلد 1 صفحه نمبر 283 ان ابي هريره عن النبي مسلم شریف صفحه 283 عن النبي صلی الله علیه وسلم خبر مکه زما دوران کې قال من اغتسل ثم الجمعه فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبتي د خاموش تر دې چې امام د خطبه نه فارغ شي تر دغه وخت پورې د خاموشي اختیار لاله دغه رنګي دلیل نمبر 15 دا زما سره ابن ماجه صفحه نمبر 185 ان ابي هريره رضی قال اذا قلت لصاحبك انصت کله چې خپل ملګری ته ویره خطبه پرون کې چوب شپ ورځ د جمعې والامام يخطب فقط لغوتا نهي عن المنکر نم رسول الله صلی الله علیه وسلم من کوي په دې دوران کې مولوی صاحب دغه رقم تر پر اعلی په دې کې دو رکعات نفل دارنګ مسند احمد جلد نمبر 8 صفحه 344 دلیل نمبر 16 دغه روایت دی ان المسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم الرسول الله صلی الله علیه وسلم ان المسلم اذا اغتسل يوم الجمعه ثم اقبل الى المسجد لا يؤذي احد چا تکلیف ورنکی فان لم يجد الامام خرج صلى ما بدا له وان وجد الامام كامام بيمز قد خرج جلس فاستمع وانصت حتى يقضي الامام جمعته وكلامه د تر هغه وخت چې امام راووتو د خاموش ونه در لپاره مخکې وروسته ګناهونه الله رب ذوالجلال معاف کوي دغه رنګ دلیل نمبر 17 نسائی شریف د نسائی شریف جلد نمبر بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 198 کان النبی صلی الله علیه وسلم ام هغه وګد روایت ته چې یو سله جمعه تراشي هغه لپاره دا اول نمبر بیا دویم دی پیدا خرج الامام تو صحفهم کله چې امام روزي نو پرشتي خپل صحیفه غونډي کې وستمهونه ذکر به دی وخت کې چا څه قسم مونږ هغه نشلی کې لیکره تسبیحات نشلی کې لیکره دغه رنګي نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحه نمبر 244 دلیل نمبر 17 دی زما صفحه نمبر 224 روایت دی را بورز قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعه کله چې خپل ملګری ته چوب شپ ورځ د جمعې ول امام یخطب فقط لغوتا دغه رنګ مولوی صاحب زما سره دلیل نمبر 20 دلیل مسلم شریف دلیل نمبر 19 بخاری شریف جلد 1 صفحه نمبر 199 هم دغه روایت دی نقل کوي دا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام یخطب فقط لغوتا نهي عن المنکر نه منع کوي دغه رنګ دلیل نمبر 20 ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم بھائی میں نے آپ سے ایک دلیل کا مطالبہ کیا تھا ایک دلیل کا آپ نے وہ دلیل پیش نہیں کی مسئلے کو دوبارہ سمجھو مسئلے کی نوعیت یہ ہے ایک بندہ امام کے آنے سے پہلے مسجد پہنچ چکا ہے وہ اپنی نماز اس وقت ختم کر دے گا جس وقت امام خطبہ دینے کے لیے نکل آئے گا یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ بعد میں آیا امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو چکا تھا امام خطبہ دے رہا تھا وہ اس دوران آیا وہ 2 رکعتیں پڑھنا اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے آپ نے کوئی روایت ایسی پیش نہیں کی کہ امام خطبہ دے رہا ہو باہر سے کوئی آئے اور وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے اور بیٹھ جائے ایک بھی روایت نہیں کہ جس میں یہ لفظ وہ 2 رکعتیں نہ پڑھے جبکہ ہم نے جو روایت پیش کی اس میں صراحتاً یہ لفظ ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھو کھڑے ہو جاؤ 2 رکعتیں پڑھو اور آپ نے کہا کہ وہ روایت خاص ہے سلیق کے ساتھ تو ابو سعید خدری نے اسی سے استدلال کر کے مروان کے سامنے 2 رکعتیں پڑھی تھیں اب ایک طرف آپ کا فہم ہے ایک طرف صحابی رسول ابو سعید خدری کا فہم ہے
صحابی کے فہم کو پیچھے کرنا رافضیوں کا کام ہے آپ کے بقول. آپ اب یہاں تو رافضی بن جاؤ یا اس کو تسلیم کر لو, ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا کہ موقوفات صحابہ حجت نہیں ہے. میں نے موقوف روایت مرفوع کی تائید میں پیش کی ہے. مولوی صاحب آپ کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. اور یہ آپ بات کہتے ہو نا, یہ بذر المجہود کے اندر سہارنپوری نے لکھا ہے کہ اقوال صحابہ حجت نہیں, اگر حوالہ ثابت نہ کروں تو پھر ہاں الموقوف لا یصح الاستدلال به, یہ آپ کے نزدیک بھی موقوف سے استدلال درست نہیں ہے. کیسے؟ پتھر کے گھر میں بیٹھ کے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر ہیں پھینکتے, دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے, دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. اس لیے آپ وہ بات کرو جس کو آپ ثابت بھی کر سکتے ہو. پھر میرے بھائی ندیم عبارت ٹھیک پڑھو. مجھے لگتا ہے کامبٹ والا فارمولہ یہاں پر چلانا پڑے گا. بار بار عبارت کی غلطیاں کہتے ہیں کہ میں طالب علم ہوں, تو میں کہتا ہوں تم طالب علم بھی صحیح نہیں ہو. عبارت تو میرے سے سیکھ لو, عبارت کی غلطی مت کرو. اوپر اعراب لگے ہیں ساری کتابوں کے, جہاں پر اعراب لگا ہوتا ہے وہاں پر اڑ اڑ کے عبارت پڑھ جاتے ہیں, جہاں پر نہیں لگا ہوتا وہاں پر سب کچھ ہضم. ہاں یہ دیکھیں غلطیوں پر نہیں جانا. اچھا جی ادھر آئیں. آپ نے 3 قسم کی روایت ندیم بھائی اپنی پوری ٹرم میں پیش کی, تینوں موضوع سے خارج ہیں. نمبر 1 آپ نے فرمایا اذا خرج الامام, اس پہ آپ نے کچھ روایات پیش کی کہ جب امام نکلے تو وہ اپنی نماز ختم. یہ تو اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے. اختلافی مسئلہ یہ ہے امام پہلے سے نکل چکا ہے, باہر سے بندہ آیا, مسجد میں داخل ہوا, وہ 2 رکعتیں پڑھے گا کہ ویسے ہی بیٹھے گا. بات تو وہ آپ نے جتنی روایت پڑھی اذا خرج الامام, وہ موضوع ہی نہیں ہے. دوسری روایت آپ نے پیش کی کہ قلت لصاحبک انصت, تو نے اپنے ساتھی کو کہا کہ چپ ہو جا. او بھائی کلام کرنے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے, مسئلہ تو نماز کا ہے. ایک بندہ خطبے کے دوران بات کرتا ہے, غلط ہے, سب کے نزدیک غلط ہے. مسئلہ تو ہے نماز کا. نماز اور چیز ہے, کلام اور چیز ہے. ان هذه الصلاۃ لا يصح فيها شيء من کلام الناس, اس نماز کے اندر کلام درست نہیں معلوم ہوا, کلام اور ہے نماز اور ہے. اختلاف نماز میں ہے. یار جس مناظر کو اتنا بھی نہیں پتا کہ اختلاف کس مسئلے میں ہے وہ مناظر بن کے آ گیا. او بھائی آپ سے گزارش ہے کوئی مناظر چجدہ لبو, کوئی چنگا بندہ لبو جس کو بات بھی سمجھ آتی ہو, وہ بندہ لے کر آئے ہو کہ جس کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی, بات ہی جس کو نہیں سمجھ آ رہی. اور اسی طرح آپ نے ان دو چیزوں سے باہر نہیں آپ نے. پھر انہوں نے کہا نہیں انل منکر جس وقت جائز نہیں ہے تو 2 رکعت کیسے جائز ہے؟ قیاس فاسد. 2 رکعت کا حکم میرے نبی نے دیا, اس کو نہیں انل منکر پر قیاس کرنا فاسد. اس کی استثناء میرے نبی نے کر دی. خاص کا رد کرنے کے لیے خاص دلیل میرے بھائی پیش کرو. دیکھو مسئلے کو انا کا نہ بناؤ, یہ مناظرہ ہے, اس میں ایک دوسرے کو ایسے بات ہوتی ہے. یہ ایک خوش طبی بھی ہے نا, آپ بھی صبح آئے ہو, ہم بھی صبح آئے ہیں, چائے پتہ نہیں آپ نے بھی پیا کہ نہیں پی, تھوڑی سی خوش طبی ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کیا استخفاف مقصود نہیں ہے, یہ خوش طبی ہے. یہ مناظرے میں آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, پیار. انشاءاللہ آج کے مناظرے میں ہم نے یہ تاثر دینا ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ مناظروں سے جھگڑے ہوتے ہیں, ہم نے یہ تاثر دینا ہے کہ جھگڑے نہیں ہوتے. انشاءاللہ ہم نے آج یہ تاثر دینا ہے, اور ہم نے یہ تاثر دینا ہے لوگوں کو کہ اچھے طریقے سے علماء مسائل کو حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آج کا مناظرہ لوگوں کے لیے سبق ہوگا, درس ہوگا کہ ہمارے مناظروں کے بارے میں, علماء کے بارے میں جو لوگوں نے بدگمانیاں پھیلا رکھی ہیں, انشاءاللہ یہ مناظرہ بہت اچھے طریقے سے ہوگا. اور جس طرح اب تک خوشگوار موڈ کے اندر چل رہا ہے, یہ چلتا ہے, تھوڑی بہت چٹکلے کھٹا میٹھا تو ہوتا ہے نا ساتھ, ٹھیک ہے, اس سے ذرا خوش طبی ہوتی رہتی ہے. اب چلے جی, اب یہ 14 نمبر دلیل سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ میرے پاس مجمع الزوائد ہے, مجمع الزوائد امام حیثمی حنفی رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم والامام یخطب. میرے دلائل سنو, جب کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو. انہوں نے ابھی تک موضوع کے مطابق روایت نہیں پیش کی, اللہ کی قسم ایک روایت موضوع پر پیش نہیں کی, اور میری ساری روایات اس پر ہیں. دیکھو سند میں نے آپ سے بھی نہیں مانگی, آپ بھی پیش, میں پھر آپ سے بھی مانگوں گا. ہاں جب میں مانگوں گا نا مشکل بڑی پڑے گی, برابر کی چوٹ ہے, آئینہ دیکھیے گا ذرا دیکھ بھال کر, ذرا خیال سے. یہ اذا جاء احدکم والامام یخطب فلیصلی رکعتین خفیفتین, جس وقت کوئی آئے اور تم وہ 2 رکعتیں پڑھے ہلکی سی. دلیل نمبر 16
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 یخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی 15 سے 11 پر نہیں آیا، ایک کا ہی فرق ہے. یخطب یوم الجمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے. فقال لہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی رکعتین 2 رکعتیں پڑھو. تجوز فیہما ان میں اختصار کرو، اعراب نہیں لگا ہوا، اللہ کے فضل سے اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوا ہے، اعراب آتا ہے. تجوز فیہما ان دونوں میں اختصار کرو. فاذا جاء احدکم یوم الجمعہ جب کوئی ایک تم میں سے جمعے کے دن آئے والامام یخطب امام خطبہ دے رہا فلیصلی رکعتین ولیخففہما وہ 2 رکعتیں پڑھے اور ان میں تخفیف کرے. اور میرے بھائی آپ سے یہ سوال ہے، ابھی تو ایک قرآن مجید کا ایک صفحہ بھی سننا ہے، ابھی تو اس کا ترجمہ بھی سننا ہے اور ناظرہ بھی سننا ہے. 16 نمبر حدیث یہ میرے پاس سنن ابن ماجہ ہے. رسول اللہ ابو سعید خدری کی حدیث جاء رجل والنبی یخطب. میری ہر دلیل اپنے نشانے پر پوری اتر رہی ہے، ہر تیر اپنے ہدف پہ پورا لگ رہا ہے، اور مولوی صاحب اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، ادھر کو پھینک رہے ہیں ادھر کو پھینک رہے ہیں. اور یار دلیل دو، کیا کر رہے ہو اللہ کے بندے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے پوچھا اصلیت کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ قال اللہ قال فصلی رکعتین 2 رکعتیں پڑھو. دلیل نمبر 17 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہاں جی 5واں بندہ آ گیا، دیکھیں 2 آئے. ہاں جی صاحب دلیل نمبر 17 ابو ہریرہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء سلیکن الغطفانی، سلیک غطفانی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فقال له نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلیت رکعتین کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں قبل ان تجیء اس سے پہلے کہ تو اس مقام پہ آئے، اس مقام پہ آنے سے پہلے تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ قال لا انہوں نے کہا نہیں. قال فصلی رکعتین وتجوز فیہما 2 رکعتیں پڑھو اور ان کے اندر اختصار کرو. دلیل نمبر 18 میری ایک روایت ایک دلیل اس میں پورے دعوے کے مطابق ہے کہ جب وہ خطیب خطبہ دے رہا تھا ان کی کتاب واپس کر دو، واپس کر دی ہوئی ہے، فتح الباری آ گئی آپ کو. اچھا جی دلیل نمبر 18 جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رجلا جاء یوم الجمعہ ایک آدمی جمعے کے دن آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فقال اصلیت یا فلان اے فلان کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ قال اللہ قال قم فرکع کھڑے ہو جو رکعتیں پڑھو. دلیل نمبر 19 ابو ہریرہ کہتے ہیں جاء سلیکن الغطفانی سلیک غطفانی آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. فقال له صلیت شیئا کیا تو نے کچھ پڑھا؟ قال لا صلی رکعتین تجوز فیہما 2 رکعتیں پڑھے. سنن ابو داؤد سے پیش کر رہا ہوں اب، اور ان کے اندر اختصار کرو. دلیل نمبر 20 طلحہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ کو سنا، وہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام فرمایا اذا جاء احدکم والامام یخطب فلیصلی رکعتین یتجوز فیہما. جس وقت امام خطبہ دے رہا ہو اور کوئی آئے وہ ان 2 رکعات کے اندر اختصار کرے. بھائی دوبارہ سنو، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھاؤ. آپ نے ابھی تک نہ کوئی مرفوع روایت پیش کی نہ آپ نے کوئی موقوف پیش کی جس میں یہ صراحت ہو کہ خطیب خطبہ دے رہا تھا، باہر سے بندہ آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ بیٹھ جاؤ 2 رکعتیں نہ پڑھو. ایک بھی روایت اپنے دعوے پر آپ نے پیش نہیں کی. اور 21 نمبر سنن دارمی سے 21 نمبر رسول اللہ صلی اللہ حسن کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم والامام یخطب جس وقت تم میں سے کوئی ایک آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو فلیصلی رکعتین خفیفتین یتجوز فیہما وہ 2 رکعتیں پڑھے اور ان کے اندر اختصار کرے. اور یہ حدیث صحیح سنن دارمی کی. بھائی میرا مطالبہ اپنی جگہ پر 22 نمبر حدیث یہ مصنف